د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان چې په پاکستان کې د جی آی زیډ پورې اړوند میلمستونونو کې ژوند کوي او جرمني ته د تګ کیسونه لري، ادعا کوي چې په وروستیو څو ورځو کې پاکستاني پولیسو له دې میلمستونونو لسګونه افغانانو له نیولو وروسته افغانستان ته ډیپورټ کړي دي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان چې جرمني ته د تګ دوسیې لري، له هغه هېواده غواړي چې د لیږد لپاره یې سمدستي اقدامات وکړي. دوی ادعا کوي چې په دې وروستیو څو ورځو کې د اسلام آباد پولیسو په جی آی زیډ پورې اړوند میلمستونونو نه لسګونه افغانان نیولي او افغانستان ته یې اړولي دي. د ښځو د حقونو یوه افغانه فعاله چې له تېر یوه کال راهیسې جرمني ته د انتقال په هدف د دغه هېواد په یو میلمستون کې په پاکستان کې ژوند کوي، ازادۍ راډیو ته ویلي دوی په تمه دي چې انتقال شي. د جی آی زیډ په یو میلمستون کې ژوند کوي. له بده مرغه یو ناڅاپه د پاکستان پولیس ورغلي. دوی ټول یې نیولي او حاجي کیمپ ته انتقال کړي دي. د نوموړي په وینا پولیسو ډیری کسان تورخم ته انتقال کړل او ډیپورټ یې کړل. که څه هم نوموړي نه دي ویلي چې خپله د پولیسو له بنده څه ډول خوشي شوي، خو وایي اوس مهال په پېښور کې ژوند کوي او هره شیبه افغانستان ته د جبري شړلو له ګواښ سره مخ ده. د ښځو د حقونو یوه بله فعاله چې په اسلام آباد کې په جی آی زیډ پورې اړوند یو میلمستون کې اوسیږي، وایي ویره لري چې پولیس به یې له نیولو وروسته افغانستان ته ډیپورټ کړي. دوی د جرمني له حکومته غواړي چې هر څومره ژر کیږي له دغه ځایه یې انتقال کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره جمعه د اګست په 15مه د بشري او کډوالو د حقونو لږ تر لږه دوه بنسټونو د جرمني د بهرنیو او کورنیو چارو وزیرانو پر وړاندې دعوه ثبت کړې او د دغه هېواد چارواکي د هغه افغانانو د ژوند په ژغورلو کې په پاتې راتلو تورن کړي چې په پاکستان کې له جرمني د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه. تر اوسه د جرمني د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو د یاد شکایت په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې د دغه هېواد د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې شاوخوا 2600 افغانان چې په پاکستان کې جرمني ته د لیږد وړ دي په 14 الوتکو کې به یاد هېواد ته ولېږدول شي.